السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو ملګرو، زموږ نن ویډیو د واتساپ په باره کې ده چې څنګه موږ کولی شو چې په واتساپ کې ګروپ جوړ کړو، چې هغه ګروپ یا د موبایل په اړه وي یا د کمپیوټر او یا د اتڼ په اړه وي او یا د ټکنالوژي په اړه وي یا په بله کومه برخه په اړه لري. نو په دې ویډیو کې ټوله طریقه زه تاسو ته ښیم چې په واتساپ کې څنګه ګروپ جوړیږي. ګرانو محترمو دوستانو، زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. که ستاسو اول وار یا زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. ځینې ملګرو ته پته نه لګیږي چې سبسکرایب بټن چیرته ده. سبسکرایب بټن دا صرف بټن چې مو وګول بیا به تاسې دې څنګ ته راسئ، دا غنټۍ به ووهئ. غنټۍ چې مو وواله دا به پورته آل کوئ چې موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره در ورسیږي. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. تاسې به راسئ اول وار د موبایل صفحې ته، صحیح ده. کله چې موبایل صفحې ته رالاستئ تاسې به دلته واټساپ ته راسئ، واټساپ خلاص کړئ. کله چې مو واټساپ خلاص کړ بیا به تاسې راسئ د دې سر ته، دا سر ته چې درې ټاپې دي، دا درې خطې، دا درې خطې سیده دي، دې ته به راسئ. زه تاسې ته اوس ښیم. دې ته چې کله تاسې رالاستئ دا به اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړ بیا به تاسې راسئ ګروپ جدید، دا سر اول خط دا به وګورئ. داسې مو ووګول. دلته چې تاسې ته په موبایل کې تاسو سره هر څومره نمبر وي چې هغه خلک چې واټساپ لري هغه به ټول تاسې ته دلته راواوړي، صحیح ده. هغه چې کله تاسې ته دلته راواوښتل تاسې به دلته 2 نفره یا 1 نفر تاسې له ځان سره اول وار اوکې کړئ. دلته زه راځم، دلته 1 نفر له ځانه سره اوکې کوم. هغه تاسې خپله خوښه ده چې تاسې یو له ځانه سره کول، که مې 2 کول، که مې 3 کول، هغه تاسې خپله خوښه ده ښه، خو یو به لازمي خامخا به وي در سره. زه اوس دلته راځم، دا 1 نفر کوم، صحیح ده. ما 1 نفر را سره اوکې کړ. دا به زه اوس راسې د دې خواته کونج ته دا به وګورئ. داسې مو وګورئ. دلته به تاسې نوم ورکوئ اول وار. دلته چې تاسې هر څه نوم ورکول، موبایل مو ورکول، کمپیوټر مو ورکول. ما ټکنالوژي ورکړه، زه دلته ټکنالوژي په اړه کوم، صحیح ده. بیا به راسئ دې خواته نښه چې دا به اوکې کړئ. ټکنالوژي ګروپ، صحیح ده. ما دلته ټکنالوژي ګروپ وګول. اوس به زه دا اوکې کړم. داسې مې کله اوکې کړ تاسې ته به داسې صفحه راسي. اوس دلته یاست تاسې مخامخ عکس اخلئ، ګیلري چې او که هغه ته ځم ګیلري ته، صحیح ده. ګیلري ته رالم. زه دلته ګیلري کې یو تصویر اخلم. دلته تصویر اخلم چې هغه تصویر دلته ولګوم، صحیح ده. د واټساپ مخې ته، د واټساپ د ګروپ مخې ته. هغه تاسې خپله خوښه ده چې تاسې خپل تصویر ورکول، بل شي تصویر مو ورکول، د موبایل تصویر مو ورکول، چې تاسې هر تصویر ورکول. زه دلته راځم، دلته زه د موبایل تصویر ورکوم، صحیح ده. زه رالم، دا ساده نوکیا موبایل، د دې تصویر زه ورکوم. دې تصویر چې مو ورکړو بیا به تاسې راسئ دا کته، دا بیخ بیا کونج ته نه ده، دا نښه به تاسې ووږئ. داسې مې کله ووږله بیا به دا زه درته ښیم، دا به اوکې کړئ، صحیح ده. ځینې خلکو ته نه معلومېږي. داسې مو اوکې کړ، د مو ګروپ جوړ شو، صحیح ده. ونې پورته لیکل شوي دی ټکنالوژي ګروپ، دا زموږ ګروپ جوړ شو. زه اوس بېرته راوځم له دې ګروپه چې زه تاسې ته ښیم چې د مو ګروپ جوړ ده او که نه ده جوړ. زه تاسې ته اوس دغه ښیم، صحیح ده. ګوره دلته پورته لیکل شوي، ما چې موبایل ورکړو دلته وینې لیکل شوي ټکنالوژي ګروپ. دا د فقط 2 منټه کار ده. وینې دا د موبایل مو عکس مې ورکړی تصویر، فقط 2 منټه کار ده. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ چې موږ تاسو ته هره ورته داسې نوې خوندورې ویډیوې جوړې کړو. ویډیو خامخا لایک کړئ.